د نظم عنوان د یتیم بچی اختر، شاعر سیب الدین شوگیر، آواز د شاعر اظهار بملوان. زه هم سلک شان خبر شوی یم، زه هم سلک شان خبر شوی یم چې بیا اختر را روان، یو لوی محشر را روان. زما مزولي د بابا سره ځي ښار په لوري، نوي پیزار اخلي، بیا نوې جامې اخلي، نوې سپلۍ اخلي. ښه دې خوشحال اختر ته، ښې ډېرې خوشحالۍ به کوو، ښې ډېرې سیالۍ به کوو. زه هم حیران یم دا نوې منظر ګورم، دا نوی محشر ګورم. خو ورځ شوه تېره لاړه، ورپسې شپه راغله، د غم شېبه راغله. زه هم راپاڅېدمه له هغې ځایه ملګرو، ومه تنها را روان په ټوله لاره باندې. بلا فکرو واخیستم چې دروازې ته راغلم، سم هدیرې ته راغلم. چې کله کور ته راغلم، وړوکې ورور ته راغلم، وړوکې خور ته راغلم. د قبر په خزو مې وړېدلې وې کنه، ټول په کوټه کې غمزغلي ناست وو. مور مې راغاړه ورته ویې ژړل، ورور مې هم خپو ته ناست و، خور مې هم ګیلې کولې. زما هم توان د زړګي ختم شولو، ښه ډېر مې وژړل په چغو چغو. د خپل بابا تصویر ته زړه مه سیاس تصویر ته، ورته ګیلې کومه، ورته کیسې کومه، ولې دې پرېښو مونږه. تا خو له ما سره بلا ډېرې وعدې کړې وې، تا ویل را چې شي دا ځلې اختر بچیا، تا به بازار ته بوځم، تا ته د لوبو به زه ښه ډېر څیزونه اخلم. تا به پارک ته بوځم، تا به میلو ته بوځم، تا به مامادو کره خو ډېرو شپو ته بوځم. زه به خوشحاله شومه، زه به خوشحاله شومه، تا ته به تر غاړه وتم، تا به په دواړه مخه خپل کړمه زه. ما به ویل باباجي دومره مینه مه راکوه، تا به ویل بچیه ولې اخر ما به بابا ته ویل ته مسافر به ځې، لرې در په در به ځې، خپل کور نه بهر به ځې. زه به تنها څنګه ژوندون کوم ته چې د خپل کلي نه لرې لاړ شې. ما ته به دغه مینه څوک راکوي، ما په دې وران کلي کې نور څوک دي. تا به ویل بچیا که زه دې ښار ته مزدورۍ ته ځمه، قدر نه لرې مسافرۍ ته ځمه، که پردو خلکو غلامۍ ته ځمه، خدای تاسو خوشحالۍ ته ځمه. دلته په کلي باندې څه موندېږي، ما لا کیسې کولې، ما دا ګیلې کولې چې لاړه شپه تېره شوه. ما لا کیسې کولې، ما لا دا ګیلې کولې چې لاړه شپه تېره شوه. دا آوازونه وشول، سحر بانګونه وشول، زما په زړه باندې بیا د غم ډزونه وشول. زه غلی پاڅېدمه، اوښکې مې پاکې کړلې، چې مې شیرینې مور په لورو کتل،
سر یې وټیټ ناسته وه چې زه یې څنګ ته لاړم. وی ګیلې مه کوه نور د ستړي ژوندون ستړي کیسې مه کوه. ځمکې کلنګه کلنګ دې زورور دی زلمې خوندې کې رالېږې تش پالنګونه. دا یې په بیړه وویل شابه پاسه بچیه دا لاس او خپې ووینځه زړې جامې واغونده. د پاڅېدلو توان مې نه لرلو تر کمرې تللو توان مې لرلو. خو څه ناڅه مې حوصله پیدا کړه چې تر کمرې لاړمه جامې مې واچولې. لاس او خپې مې هم ومینځل بېرته تر مور راغلمه. ما ویل ښه مور جانې چېرته به ځو؟ مور مې ویل بچیه ویې فرمایل بچیه ځو د بابا مزار ته. ما ویل ښه مور جانې له کوره ووتلو هر لور خوښي شروع وې هر خوا سیالۍ شروع وې چې مې یاران ولیدل لږ غریو نیولی شومه. سترګې مې ډکې شولې خو حوصله مې وکړه شومه روان په لاره. تیر دوران په لاره ما لا سوچونه کول چې مغفره راغله. ما مور په لور کتل مور مې ویل بچیه هغه چې وینې دا دې د بابا مزار دی. ما ویل ښه مور جانې چې تر مزار لاړم ښه ډېر په وژړېدم ښه ډېر په وکړېدم ښه ډېر په ولوغړېدم. ورته کیسې مې وکړې ورته ګیلې مې وکړې خو غږ یې نه کولو. ما ورته داسې ویل داسې مه کوه بابا بس که پاسه بابا نور مونږ سره ځه بابا. خو افسوس چې دا ممکنه نه وه. بېرته راپاڅېدمه په لور د مور شوګیره بیا را روان شو دواړه د کور په لور شوګیره هر لور لمبې ختلې بلو سرور شوګیره بلو سرور شوګیره بلو سرور شوګیره. ستاسو کوڅه کې تېرېدا دا ووایه جانانه څه دې زړه کې تېرېدا.